ته په دا خوړه که ځون تک شنې هم نه دې پرېږدي چې ته ملګری جوړوې دی دې بیا هم نه پرېږدي. د کوزي پښتونخوا د بنو په جانې خیلو کې نن د څلورو تنکي ځوانانو د وژنې پر وړاندې د ځایي پښتنو احتجاج او لاریون اوومه ورځ ده. په جانې خیلو کې د څلورو پښتنو تنکي ځوانانو مړي تېره اونۍ موندل شوي چې د 20 ورځو لا درکۍ نه وروسته یې مسخه شوي جسدونه پیدا شول. د شهیدانو کورنیو او ځایي خلک وایي دا ځوانان د پاکستان د ترهګرو پوځیانو له لوري وژل شوي او تر څو وژونکي قصاص او د ترهګرو څخه د پوځیانو ملاتړ ختم نه کړل شي دوی به مړي نښه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او ځایي قومي مخور وایي پاکستان کې پښتنو ته د انسان په سترګه نه کتل کیږي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د دوی په وینا د پاکستان پوځ د خپل ګوډاګي حکومت په خوله غوښتل د پښتنو شهیدانو وینې په پیسو واخلي، خو پر لټکوونکي به سبا مړو سره اسلام آباد ته لاریون کوي. میز امن غوړي او دا امن د چا په پایده دی؟ دا امن په خپله د پوځي هم په پایده دی، دا امن په خپله د طالب هم په پایده دی، دا په خپله فکر ګوړ دی که کوم نوم نه کوي میز د عامې خلکو سره سره دا خو ډېر د هم په پایده دی، ډېر د هونه سره میز دي د یو څو جنرالونو نه علاوه دا راته دولته غونډ په نقصان سره وندي. لہذا دا پالیسي ختمولو د پوره میز د پاکستان چې څومره سیاسي دولته خلک دی هغه ټولو ته دا اپیل کړي تو سکیما هم منصوبه راوړستی، تو سکیما هم خبره راوړستی چې تر څو تاسو په افغانستان کې دننه د مداخلت پالیسي نه بند کړی تر هغه پورې دا خلک په جنګ شوي تر هغه پورې دا زورور په دې کوشش وکړي. نو دا د جنې خلک پر لت د ټولې سیمې د امن لپاره یو ډېر بنیادي اهمیت لري، ځکه چې که دا پر لت کامیاب شو د خپل مطالبات یې په حکومت ومنلې نو موږ دا ګڼي چې په راتلونکي کې وخت شوی په دا وطن شی کیدای شي موږ شا ورځ ووینو، کیدای شي بدامني کمه شي او کیدای شي دا ګوډ او بیډ او سره چې تاسې کوي د دهشتګردو ګروپونو د خلاف حکومت کاروایي وکړو. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پښتنو پر وړاندې د پاکستاني ریاست چلند د غندنې وړ دی او د بشري حقونو نړیوالې ادارې باید پر وړاندې جدي عکس العمل وښیي. د دوی په نظر که پاکستان د کوزي پښتونخوا پښتنو سره خپله رویه سمه نه کړي نو ډېر ژر به دا خلک هم د بنګلادیش د ملت په څیر د ازادۍ جګړه پیل کړي. موږ د نړۍ د بشري حقونو په علمبردارانو په امریکا، انګلستان، د نړۍ په نورو او ټول اروپایي ټولنه سعودیانو باندې غږ کوو چې د پاکستان جابر ریاست نور د عام افغانانو د عامو پښتنو د وژلو نه لاس واخلي. ملت او حکومت په دغه رقم نه کېږي لکه دی چې کوي دی د ټول پاکستان تمثیل په پنجاب باندې کوي. پښتون په خپله خاوره، په خپله ځمکه، په خپله محاوطه کې امن غواړي، د خپل سر بقا غواړي، د خپل بچیو تعلیم غواړي او دا خلک دا حقونه نه ورکوي. فنر کشکې هغومره ضربه ضبطه کېږي څومره چې یو جنبش او حرکت ته فشار ورکوي هغه کمزوری کوي، هغه داخل نه نورم قوي کېږي. عکس العمل ښایي دا به د پاکستان حکومت دپاره یو ښه اقدام نه وي، دا به د پاکستان حکومت نور هم چیلنج کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د لرو بر پښتنو افغانانو د جانې خیلو د شهید شویو تنکي ځوانانو د وینو د پوښتنې لپاره کمپاین پیل کړی. دوی وایي پاکستان په ټوله معنا یو ترهګر هیواد دی او د پښتنو پر وړاندې نا انساني چلند به بې ځوابه پاتې نشي.